شبشر سلام دین بچی لاچی دستا زیګره که زما زیګره دا پوله لګ لاندې وه خان دا زما د ځمکې برید دی تاسو وګورئ دا اوس زموږ حق کېږي دته ګوره اوس په ټوله ځمکه واله مه اوري غریب خلک یې اوري غریب خلک یې زموږ د مالدارانو سره ډغره مه وایي په خپل ځای باندې کښېنئ خان موږ خدای سم نه یو راځه دا فیصله په قاضي وکړو راځه چې ځو راځه فیصله په قاضي وکړو قاضي به دې سره ته بسئ یاره عجیبه زمانه راله څه لانجې دي او جګړې دي او بس د دې خلکو دي نو خو بس په مسلمانانو دي الله پاک خپل رحم وکړي نو ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام ځوانانو کینئ دې کاڼي ته کینئ دې خوا شه وایه ګن ځوانانو څنګه رالی څنګه م راپېښه وکړه یاره ملک صاحب په ځمکه باندې لانجه ده دغه دیوال والو په پوله باندې زمونږ پټۍ تنګه و خپله راته و نو مو د وې چې قاضي له به لاړ شو قاضي به باندې فیصله وکړو نو خوښه م نه ده چې تاسو دا ځمکه غریب سړی لی پرېږدئ به الله پاک په اجر درکړي دا ځمکه دوی ته پرېږدئ نه ملک صاحب حق زما کېږي راځئ چې ویې ګورو بس صحیح ده یاره نو موږ به درسره لاړ شو ځای به ووینو چې د چا خو جدا خو په دغه کې بیا انشاءالله فیصله وکړو ټیک شوله که نه راځئ چې ځو ملک صاحب دا ځیګی دی خو دا ځای دی ملک صاحب دا ځیګی دی وایي چې دا زما حق کېږي خو دا زما حق دی ښه صحیح ده زما م یوه مشوره ده هغه به منئ زه به د ځمکې نه تپوس کوم چې ځمکه څه وایي که ځمکې وي چې یاره یا زه دی یم یا زه دی یم د هغو په حق کې به زه فیصله کوم ټیک شوه که نه دا څه وایي دا ملک صاحب څه لیونی شوی ځمکه چا سره خبره کوي بس تاسو لږ انتظار وکئ زه د ځمکې نه تپوس کوم تاسو د واپسۍ کې لږ وخت کې ویم صحیح ده دا څه کوي دا څه په لیونو باندې سر دی دا څه کوي وایه که نه ځمکې په تا باندې جنګ شروع دی ته را چا یې یاره ملک صاحب څه ټوغې دي شروع کړي دي نو دې ته وکشه توبه توبه که زما نه حق اورېدل غواړئ نو بیا واورئ ځمکه ماته وایي زه نه د دوی یم نه د ده یم او نه د هېچا هم زه نه یم دا خلک زما دی ملک صاحب دا څه ګډې وډې وې د دې خبرې هم څه دغه شته واورئ ځمکه وایي زه د دوی نه یم دو زما دي او کم یقین نه راځي راځئ چې درته ویښم قبر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپ دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری قبر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپ دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ملک صاحب دا سړي دا تا موږ چېرته راوستي واوره ځوانه
دا غسری چې دا خلک زموږ په شان زموږ سره یو ځای ګرځېدل ستاسو د مخې نه دې تپوس وکړه چې دا ځمکه ستاسو ده او که تاسو د دې ځمکې یئ. ودې کته دا خو د دنیا لږ ساعت ژوند دی. مونږ ټولو مسلمانانو له پکار ده چې د یو بل سره مینه محبت او ستاسو په شان مالدارانو له خدا پکار ده چې د هر غریب سړي سره مرسته وکړي. د دنیا خو لږ ساعت ژوند دی. ملک صاحب مونږه معاف کړه، مونږ په تا باندې لیونو غلط ګمان کړی. ملک صاحب زما له سترګې نن تا کولاو کړي. زما چې څومره ځمکې دي دا په غریبانانو باندې په دې یتیمانانو باندې تقسیم کړه. آفرین شه ستا په شان خوښان باندې شه. او انشاءالله زما امید دی چې ټول خلک د الله پاک په یوه داسې ښایسته لار باندې روان کړي چې د خپل مسلمان ورور سره داسې یو تعاون یا د غریب ورور سره ټولو سره دغه شان یو تعاون وکړي. ډېره ښه خبره ده انشاءالله. قبر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپ دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری. قبر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپ دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری.